عزیزانو د ټولو نه مخکې چې کله په عیدګاه کې د لمانځه په صف کې ودرېداست نو د ټولو نه مخکې به د اختر د لمانځه نیت وکړي. د اختر د لمانځه نیت په همدې شکل باندې دی. نیت کوم د زړه د اخلاص 2 رکعاته واجب لمونځ د کوچني اختر په 6 تکبیر سره په دې حاضر وخت اقتدا مې ده په دې حاضر امام پسې خاص خدای تعالی را مخ مې دی پر طرف د کعبې شریفې الله اکبر. امام تکبیر تحریمه وایست، تاسو به هم الله اکبر تکبیر تحریمه وایست. بیا به لاسونه د نامه تر غوټۍ لاندې بند ونیسئ او سبحانک اللهم به تر ولا اله غیرک پورې ووایست. بیا امام 3 وره الله اکبر وایي، 3 تکبیرونه وایي. تاسو به هم دغه 3 تکبیرونه وایست او په هر تکبیر په هر الله اکبر چې وایست لاسونه به تر غوږو پورې پورته کوئ. بیا به لاسونه د هغې خوا لاندې ځوړند ایله کوئ. د 3م تکبیر نه وروسته به چې 3 الله اکبره فرض سولو تر دغه وروسته به بیا لاسونه تر نامه لاندې ونیسئ. نو تاسو مقتدیان به بیا چپ درېږئ، قرات به نه وایست، شی به نه وایست. امام اعوذ بالله و بسم الله پټ وای، بیا سورة فاتحه او بل یو سورت جهرن په زوره باندې وای. بیا رکوع ته ځي، سجدې ته ځي. نو دا اول رکعت پرسلو چې کله په 2م رکعت امام راپورته سو، تاسو هم راپورته سواست. نو په دې کې بیا امام د عام جهري منځو په شان باندې سورة فاتحه یو سورت په زوره وای. خو بیا چې کله رکوع ته ځي د رکوع د کلولو نه مخکې دلته 3 الله اکبرونه بیا ویل کېږي، 3 تکبیرونه ویل کېږي. تاسو به هم دغه 3 الله اکبرونه 3 تکبیرونه ورسره ووایست او په هر الله اکبر کې به لاسونه تر غوږو پورې پورته کوي. بیا به لاسونه د هغې خوا ځوړند ایله کوي. د 3م تکبیر نه وروسته به په 4م تکبیر سره تاسو رکوع ته ولاړ سئ، یعنې 4م الله اکبر به ووایست، رکوع ته به ولاړ سئ. بیا 2م رکعت د تیر رکان په شان باندې کېږي. نو قدرمنو مسلمانانو، دغه د لمانځه مفصله او تفصیلي طریقه ده. د ټول د لمانځه نیت او د لمانځه طریقه هم دغه ده. نو دغه په غور باندې واورئ او بیا د نورو مسلمانانو تر غوږو پورې د ثواب په نیت باندې د الله د رضا دپاره شیر کړئ